له پخوا زمانو نه کیسه ده چې د غرونو ترمنځ یو ښکلی او شنه کلی وه. په هغه کلي کې خټې کورونه وو او د کورونو ترمنځ چرګې وزې او خرونه ګرځېدل. په دې کلي کې یو سړی او یو ښځه اوسېدل. د سړي نوم اشرف او د ښځې نوم زرغونه و. یوه ورځ الله تعالی دوی ته یو زوی ورکړ. هلک ډېر ښکلی و خو پوزه یې ډېره لویه وه. نوم یې حامد کېښود. کله چې حامد 2 کلن شو مور او پلار یې اندېښمن شول. اشرف وویل ای ښځې د زوی پوزه مو ډېره لویه ده. که همداسې پاتې شي خلک به پرې وخاندي او زړه به یې مات شي. زه ډېر خپه یم. کلونه تېر شول. کله چې حامد 2 کلن شو د کلي ماشومانو پرې خندل او هغه به ژړل. په مکتب کې هم شاګردانو پرې ملنډې وهلې. یوه ورځ یې پلار ته ویل پلاره ته پوهېږې چې ماشومان پر ما خندا کوي. زه نور مکتب ته نه ځم. مور یې ورته ویل زویه مه خفه کېږه ته زما ښکلی زوی یې. حامد ویل نه مورې نور مکتب ته نه ځم. دوی پر ما خندا کوي او زه ډېر خفه کېږم. له هماغې ورځې حامد په کور کې ناست و بهر نه وتلی او مکتب ته هم نه وتلی. کلونه تېر شول حامد لوی شو خو ژوند یې اسانه نه و. چې بازار ته به ولاړ خلک به بیا هم پرې خندل او ملنډې به یې والې. لویه ستونزه دا وه چې هیچا نه غوښتل خپله لور هغه ته ورکړي. یوه ورځ پلار یې ویل زویه 2 نجونې مې پیدا کړې دي. ځان تیار کړه چې سبا یې غوښتنې ته ولاړ شو. انشاءالله قبولیږي. سبا هغوی د یوې نجلۍ کور ته ولاړه. حامد خپله پوزه په دستمال پټه کړې وه. د نجلۍ پلار ویل زویه دستمال لرې کړه. چې حامد دستمال لرې کړ لویه پوزه یې ښکاره شوه. د نجلۍ مور او پلار په تعجب شول او ویل وی دا څه دی؟ هغوی خپله لور ورنه کړه. بل کور ته م ولاړل خو هلته هم همداسې وشول. هیچا خپله لور حامد ته ورنه کړه. کور ته چې راغلل حامد خپلې مور ته ویل مورې زما لپاره نجلۍ نه پیدا کېږي. ځان مزاحمتوه زما په نصیب کې ښځه نشته. مور یې ویل نه زویه داسې مه وایه. الله حتما ستا لپاره څوک پیدا کوي. په همدې کلي کې یو بوډۍ ښځه وه چې نوم یې بیبي جان و. هغې خلکو ته ناوې او زومان پیدا کول. د هغې تر څنګ یو سړی کریم او ښځه یې سلسله اوسېدل. یوه ورځ کریم خپلې ښځې ته ویل ولې خفه یې؟ څه خبره ده؟ هغې ویل له ستا خور نه ستړې شویم. ژر یې واده کړه که نه زه ځم. کریم ویل ما بیبي جان ته ویلې چې زوم ورته پیدا کړي. لږ صبر وکړه. حامد په زړه کې ویل یا الله ولې دې داسې پوزه راکړه؟ ټول خلک راباندې خاندي هېڅوک ما نه قبلوي. بله ورځ د حامد مور او پلار بیبي جان ته ولاړه. هغې ویل ولې راغلی یاست؟ له څېرو مو ښکاري چې خفه یاست. مور یې ویل زموږ زوی ته نجلۍ غواړو خو څوک یې نه راکوي. بیبي جان ویل یوه نجلۍ مې په نظر کې ده که خوښه مو شي. مور یې ویل هر ډول نجلۍ وي موږ ته قبوله ده. بیبي جان ویل ښه ده سبا به ورشم او خبرې به ورسره وکړم. سبا بیبي جان د کریم کور ته ولاړه. وی ویل ستا خور ته مې زوم پیدا کړی ژر واده غواړي. کریم او ښځه یې خوشحال شول. سبا حامد له خپل مور او پلار سره د کریم کور ته ولاړ. لکه تل یې پوزه په دستمال پټه کړې وه. کریم ویل زویه دستمال لرې کړه چې درته وګورو. حامد ویل شرمېږم. خو چې دستمال یې لرې کړ ټول حیران شول. حامد ویل مورې ما درته ویلي و چې څوک مې نه قبلوي. رازه لاړ شو. کریم ویل نه وروره کښېنه. زه دې قبلوم. وروسته سکینه چې د کریم خور ورغله. هغې هم خپله پوزه په دستمال پټه کړې وه. کریم ویل خورې دا هلک مې خوښ شوی ته څه وایي؟ سکینه ویل که ته یې قبلوي زه هم قبوله یم. واده یې وټاکه. د واده په شپه حامد خپلې مېرمنې ته ویل ته هم دستمال لرې کړه. چې سکینې خپل مخ ښکاره کړ پوزه هم لکه د حامد لویه وه. حامد حیران شو خو موسک شو. سکینه ویل خفه مه کېږه دا د الله کار دی. حامد ویل رښتیا وایي ښکلا مهمه نه د اخلاق مهم دی. ته ښه ښځه یې. هغوی په مینه او خوشحالۍ ژوند وکړ. یو کال وروسته الله هغوی ته یو ماشوم هم ورکړ او ژوند یې لا ډېر خوشحال شو. درس هیڅکله د چا پر څېره مه خاندي ځکه هغه د الله پیدا کړې ده. د خلکو زړونه مه ماتوئ. مینه او اخلاق تر هر څه مهم دي. که دا کیسه درته خوښه شوه زموږ چینل سبسکرایب کړه. ویډیو لایک کړه او له خپلو ملګرو سره یې شریکه کړه. د نوو کیسو لپاره د بیل نښه فعاله کړه تر څو راتلونکې کیسې هم درسره وګورئ.